وغواړئ خدای به یې درکړي، ولټوئ پیدا کیږي، دروازه وټکوئ خلاصیږي، چې غواړي ور به یې کړي، چې لټوي پیدا به یې کړي، چې ور ټکوي دروازه ورته خلاصیږي. داسې یو پلار شته چې زوی یې ماهي غواړي او دی مار په لاس کې ورکړي او یا د هګۍ په ځای لړم ورکړي. که څومره بد پلار وي خپل اولاد ته ښه شیان ورکوي، نو آسماني پلار به هغوی ته روح القدس ورنکړي څه چې یې وغواړي. د ژوند په خاطر غم مه کوئ چې څه به وخورو، او یا د ځان په خاطر چې څه به واغوندو، ځکه چې ژوند د ډوډۍ نه غوره دی او بدن د کالیو نه. مرغانو ته وګورئ، نه کري نه ریبي، ذخیرې نه لري، خو خدای رازق دی. تاسو خدای ته د مرغانو نه ډیر زیات غوره یئ. آیا څوک په اندېښنو خپل عمر زیاتولی شي؟ چې دا وړوکی کار نشئ کولی، نو بیا ولې فکر کوئ؟ وګورئ ګلانو ته څنګه لویږي، هیڅ خواري نه کوي. سلیمان پاچا هم نشو کولی چې داسې ښایسته جامې واغوندي. که خدای پاک هغه واښه چې سبا په اور کې سوځي د ګلانو په پاڼو یې پټوي، تاسو ته به ښایسته جامې در نه کړي؟ ای کم ایمانو، زموږ ایمان زیات کا. که د شړشم د دانې قدر ایمان ولرئ، د توت ونې ته ویلی شئ پلې ریښې وباس سیند کې شنه شه، نو هغه به ستاسو امر ومني.